د مهمو خبرونو سرټکي د امنیتي وضعیت ارزونه بدخشان ته د اسلامي امارت د دفاع وزیر سفر محمد یعقوب مجاهد په شمال ختیځ کې له مهمو ستراتیژیکو او سرحدي سیمو لیدنه کړې. د دفاع وزارت وایي چې د دې سفر موخه په مستقیم ډول د امنیتي وضعیت بیاکتنه د سرحدي ځواکونو د چمتووالي ارزونه او په دې حساسو سیمو کې د ننګونو وړتیاو څخه خبرتیا وه. په پوځي شخړو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه ټینګار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د ماشومانو ملکی وګړو لپاره د جګړې د رواني روغتیا پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په ورته وخت کې د جرمني په فرانکفورت کې میشت یو شمېر افغانانو د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه لاریون کړی دی. الله اکبر الله او په ایران کې ماتم، په امریکا کې جشن. امریکایانو د خپل هیواد د خپلواکۍ 250مه کلیزه ولمانځله او ایرانیانو د خامنه‌ای په جنازه کې د درګمې پرله پسې ورځې لپاره اوښکې تویې کړې. ټرمپ وویل چې نوموړی کولی شي د اسلامي جمهوریت ټول مشران په یوه ګولۍ سره له منځه یوسي، خو هغه به دا کار ونه کړي ځکه چې خبرې اترې روانې دي. خو قالیباف وایي چې د خامنه‌ای د وینې غږ د قدس آزادول دي او موږ به هغه آزاد کړو. سلامونه، وخت مو پخیر. له یک تلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان 14مه چې د جولای 15 سره برابر ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا پر افغانستان د پاکستان وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې جګړه نه یوازې کورونه او اساسي زیربنا ویجاړوي بلکې د خلکو ژوند ګډوډوي، ویره خپروي او د ماشومانو رواني روغتیا ته تر ټولو لوی زیان رسوي. د سازمان ټینګار کړی چې ملکی وګړي باید هیڅکله د شخړو بیه پرې نه کړي. په ورته وخت کې د جرمني په فرانکفورت کې میشت یو شمېر افغانانو هم د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه لاریون کړی دی. وروسته له هغې چې پاکستان د افغانستان پر ځینو سیمو بریدونه وکړل او له امله یو شمېر ملکي وګړي ووژل شول او ټپیان شول او همدارنګه اسلامي امارت دغو بریدونو ته پوځي ځواب ورکړ، کورني او نړیوال غبرګونونه لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دغو نښتو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې جګړې یوازې کورونه او بنسټیزې زیربناوې نه ویجاړوي بلکې د خلکو عادي ژوند هم اغېزمنوي، ویره او ناامني خپروي او تر ټولو ډېر زیان د ماشومانو رواني روغتیا ته رسوي. دا ټینګار کړی چې ملکی وګړي باید هیڅکله د جګړو بیه ورنه کړي او د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له مخې د هغوی ساتنه یوه دایمي او نه بدلیدونکی مسؤلیت دی. جګړه د خلکو ژوند ګډوډوي، ویره خپروي او په ځانګړي ډول د ماشومانو پر رواني روغتیا ژور اغیزه کوي. ملکی وګړي باید هیڅکله د جګړې قربانیان نشي او د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې باید تل خوندي وساتل شي. له دې سره هم مهاله د جرمني د فرانکفورت ښار یو شمېر میشتو افغانانو هم پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل، ترسره شوي بریدونه یې وغندل او غوښتنه یې وکړه چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیول شي. هغوی ټینګار وکړ چې په دغو بریدونو کې د ملکي وګړو قرباني کېدل د منلو وړ نه دي او نړیواله ټولنه باید د دې وضعیت د دوام مخنیوي لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. پاکستان باید من حیث یک جنایتکار جنگی شناخته شود و سازمان ملل حقوق بشر اگر اینا واقعا به این منظور تشکیل شدن، اینا شعار حقوق بشر میتن باید جلوگیری کنن از این اعمال پاکستان. در غیر از او وضعیت بسیار پرتنش خواهد شد و این منطقه و جهان بالاخره نارام خواهد شد. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د جرمني په یو شمېر نورو ښارونو او د سول لویدیځو هیوادونو میشتو افغانانو د پاکستان د وروستیو بریدونو او د هغو د پایلو پر ضد ورته اعتراضي غونډې او لاریونونه ترسره کړي وو. همواره پاکستان این کار کرده و باز هم خواهد کرد و به این ادامه خواهد داد و ای که اوچا امروزی که پا گفته ای که چقدر صادقانه در این راستا اقدام میکنه، دنیا که جلو پاکستان در این رابطه بگیره و نخواهی که مردم ملکی افغانستان فشار بده و نقض حقوق بشر میکنه و نقض حریم کشور.
په ټوله کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او د اسلامي امارت د ځوابي اقداماتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ دوام د هېواد دننه او بهر د بشري اندېښنو او ولسي غبرګونونو یوه نوې څپه راپارولې ده. دا اندېښنې تر ټولو ډېر د ملکي وګړو د خوندیتوب او د جګړو د لا پراخېدو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کوي. پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د سیاسي چارو شنونکی شهسوار سنگروال را سره دی. سنگروال صاحب تاسو ته ښه راغلاست. عمره به شو دې پوښتنې ته پر افغانستان د پاکستان وروستیو بریدونو په اړه د اوچات څرګندونې د افغانستان پر وړاندې د دې هېواد پر پالیسۍ باندې کوم اغېز کولی شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. علیکم سلام. بلکې اوچا یا د ملګري ملتونو نورې ادارې چې کم حالات د افغانستان په باب باندې دی ته معلوم دی او په هغه کله ناکله تبصرې کوي. زه فکر کوم په ځانګړې توګه چې کله پاکستان په دې وروستیو کې په افغانستان باندې خونړي بریدونه وکړل، ولې نه دا یو ځانګړی ارزښت لري. ځانګړی ارزښت په دې معنا لري چې لږ تر لږه د نړیوالو پام دې ته راوړي او لږ تر لږه سیمه او نړۍ له دې نه خبرېږي چې پاکستان په ډېرې بېرحمۍ د نړۍ د قوانینو خلاف په افغانستان باندې هوایي بریدونه کوي او د دغو هوایي بریدونو قرباني هم ښځې دي، ماشومان دي، ملکي وګړي دي. نو په دغه اساس باندې بلې هره مرجع که هغه نړیواله اداره وي او که د سیمې هېوادونه وي او یا د نړۍ هېوادونه وي یا ډله ییزې رسنۍ او خپرونې وي، زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره ځانګړی ارزښت لري. سنگروال صاحب دلته یو بله پوښتنه دغه ده چې اوچا هم داسې څرګندونې کوي او ملګرو ملتونو هم پخوا ویلي وو چې پاکستان داسې ثبوت نشي وړاندې کولی چې ګواکې د هغې په اساس باندې موږ ته دا وښیي چې موږ په افغانستان کې ترهګرې ډلې په نښه کړې دي. ستاسې په اند بیا کله چې دوی په دې خبره باندې پوهېږي او دا اوچا څرګندونې او ځینې نور بنسټونه دا څرګندونې کوي، ولې دوی بیا هم د پاکستان پر وړاندې چوپ پاتې دي؟ له بده مرغه چې د دې ستر لامل هماغه ډیپلوماتیکه نیمګړتیا ده چې موږ ورسره مخامخ یو. هغه په دې معنا چې موږ په ملګرو ملتونو کې یو ډیپلوماتیک پلاوی نه لرو او یا په ملګرو ملتونو کې لږ تر لږه داسې استازی نه لرو چې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي. نو ځکه خو د دغو خبرو د سپیناوي لپاره یا د دغه ډول خبرو د بیا راپورته کولو لپاره موږ دې ته ضرورت لرو چې په ډیپلوماتیک ډګر کې په سیمې او نړۍ کې او همدا ډول په ملګرو ملتونو کې باید یو د افغانستان استازی ولرو چې هر وخت چې پاکستان فرضاً کومه خبره کوي او له دغو سټیجونو نه ناوړه استفاده کوي او داسې وایي چې په افغانستان کې تروریستان دي او دا تروریستان پاکستان ته رالېږل کېږي. نو د دغو خبرو د سپیناوي لپاره یا د پاکستان د دغو ناوړه څرګندونو په وړاندې چې څوک ودرېږي نه لرو. نو ځکه خو همدا لامل دی چې ملګري ملتونه هم د خپلې سیاسي بېغورۍ له امله یا د خپلې بشري د ناغېړتیا له امله په پاکستان باندې په زغرده نیوکه نه کوي. کنه د دې د ملګرو ملتونو یو پلاوی تاسې ته معلوم دی چې راغی هغه وخت چې د معتادینو په روغتون باندې برید وشو، راغی تحقیق یې وکړو، ویل دي چې رښتیا د دغې حادثې قربانیان ټول ملکي وګړي دي، ټول ناروغه خلک دي. ولې بیا هم لکه تاسو خبره هغومره جدي یو عکس العمل پاکستان ونه لیده چې بالاخره بیا د دغه ډول ناوړو کړورونو لاس واخلي. نه تنها لاس یې وانخیسته، تاسې ته معلوم دی چې وروستي بریدونه چې په سیمه کې وشول، په څمکنیو ولسوالي کې وشول، په کونړ کې پکتیکا او په دغو ولایتونو کې همیشه کېږي. وګوره چې ټول قرباني ملکي وګړي دي، ماشومان دي، ښځې دي، په ډېرې بېرحمۍ پاکستان دغه بریدونو ته لا هم ادامه ورکوي. سنگروال صاحب دلته یو بله پوښتنه دا راولاړېږي د سیمې هېوادونو ته قرار شو، دلته زبرځواک هېوادونه هم دي، خو په دې هېوادونو کې یو داسې هېواد دی چې اسلامي امارت په رسمیت هم پېژندلی او زبرځواک هېواد هم دی لکه روسیه. په داسې وخت کې د کړکېچ کمولو لپاره افغانستان له روسیې څه تمه درلودی شي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. رښتیا هم لکه څنګه چې دغه وروستي بریدونه ترسره سو، هند لومړی هېواد و چې په زغرده یې وویلې چې پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو خلاف بریدونه کوي او ملکي وګړو ته، ماشومانو، ښځو ته د سردرانه زیانونه رسوي. ولې په دوم قدم کې روسیه هم تقریبا یو غږ پورته کړ، که څه هم د هند غوندې په زغرده ونه ویلې، ولې په پاکستان باندې
په افغانستان باندې غږ وکړو چې دغه ډول بریدونه د حل لارې چارې نشي را پیدا کولی. ښه خبره دا ده کومې ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي موجودې دي باید د خبرو اترو له لارې حل و فصل شي. بلې تقریبا په لږ تفاوت باندې دغه خبره روسیه هم وکړه، ولې له بده مرغه د موږ بل ګاونډی هیواد چې ایران دی ایران هیڅ غږ ونه کوه، او حال دا چې د افغانستان اسلامي امارات چې کله امریکې په ایران برید وکړو، د امریکې برید یې وغنده، ولې ایران د پاکستان برید چې بې ګناه ملکي وګړي پکې ووژل شول هېڅ غږ یې ونه کوه. بلې دغه ډول بې تفاوتي د افغانستان د خلکو په باب باندې په سیمه کې او په نړۍ کې موجوده ده. سنګروال صاحب دلته بیا په افغانستان باندې د ترهګرو ډلو تورونه هم لګول کېږي، لکه څنګه چې پاکستان وایي چې ترهګرې ډلې له افغانستانه پر موږ باندې بریدونه کوي. څه فکر کوئ آیا د داسې تورونو لګول له نړۍ سره د اسلامي امارت پر اړیکو باندې اغېز کولی شي؟ خو تاسو ته معلومه ده چې دغه ډول تورونه خو ډېر بې بنسټه دي. که تاسو په یاد وي چې له ټي ټي پي نه هغه جلا سوې ډله چې په کراچۍ باندې برید وکړو، و خپله د دغه برید پړه په غاړه واخیستله، او نه یوازې هغو دا پړه په غاړه واخیسته بلکې د پاکستان د لوی درستي زه ویلې چې په دې کې د هند لاس دی، نو ده ویلې هم په هند کې لاس دی، او هم هغه ډله چې په کراچۍ برید وکړو هغه په خپلو ومنله چې موږ دغه برید پړه په غاړه اخلو، ولې بیا هم د انتقام د افغانستان نه اخلي، دی برید په افغانستان باندې کوي چون په هند د زور نه رسیږي، او یا هغه ناامني چې اوس موجوده ده پاکستان کې هغه کابو کولی نشي، نو بالاخره یې دې دپاره چې خلک ولس وغولی وایي چې دا خو د افغانستان لخوا کېږي، او موږ چې په افغانستان بریدونه کوو د دې ستر یو لامل همدا دی چې هلته تروریستي ډلې دي د پاکستان په وړاندې لمسوي. یعنې دغه ډول دوه ګونی چلن سیمې او نړۍ ته معلوم دی، خو له بده مرغه چې د ما هماغه تېرې خبرې بیا غبرګوم چې نړیوال او یا سیمې هیوادونه یا نړیوال هیوادونه افغانستان ته جدي پاملرنه نه کوي. سنګروال صاحب پاکستان پر افغانستان باندې تورونه لګوي او د سرحدي امنیت هم دوی اندېښنه څرګندوي. اوس د هیواد دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځو سیمو ته سفر کړی او هلته یې له مهمو ستراتیژیکو او سرحدي سیمو لیدنه کړې ده. له سرحدي سیمو په تېره له ډیورنډ فرضي کرښې لیدنه ګاونډي هیوادونو په تېره پاکستان ته څه پیغام استولی شي؟ بلې دا خو تر یو بریده یو معمول کار دی چې د هیواد د دفاع وزیر باید د افغانستان هغه سیمې چې د هغو سیمو نه کله کله اندېښنې راپورته کېږي، دا د هغه حق دی چې باید له دغو سیمو نه لیدنه کتنه وکړي. ولې لکه څنګه چې تاسو وویلې واخان سیمه یو ځانګړی جغرافیایي ارزښت لري، که چې په ټوله کې افغانستان په جغرافیایي لحاظ د پام وړ هیواد د هغه سیکولوجیشي ارزښت ډېر مهم دی. ولې د واخان تندی زه فکر کوم دا د سیمې دپاره د افغانستان دپاره ځکه مهم دی چې له یوې خوا د چین سره پوله لري، ګډه پوله لري، او له بلې خوا د تاجکستان سره او همدغه د ډول ډیورنډ کرښې ته څیرمه، نو په دغه اساس باندې ملا یعقوب لاړ او له دغو سیمو یې لیدنه کتنه وکوله. زه فکر کوم دا ډېر ښه سفر و، دا په دې معنا باندې و چې د واخان سیمه ډېره مهمه ده. کله کله پاکستانی دښمن هم ګوند څنډنه کوي او غواړي چې د چترال په سیمه کې ځینې تروریستي ډلې ځای په ځای کې د دې لپاره چې دا سیمه نارامه وښیي. او تاسو ته معلومه ده چې د چترال سیمه د بدخشان د ولایت مهمه سیمه وه، خو اوس پاکستان غواړي چې له دغې لارې نه افغانستان ته یو تروریستي ګواښ متوجه کړي. نو ځکه خو د دفاع وزیر د مهم سفر په ترڅ کې لاړ او دا سیمه یې له نږدې ولیدله. زه فکر کوم دا یو ښه سفر و، او د په دې هیله باندې چې د هغه ناامنیو یا هغه ګواښونه چې دښمن یې کوي د هغو د رفع کولو دپاره دغه سفر ګټور واقع شي. د سیاسي چارو شنونکی شهسوار سنګروال صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې نړۍ منه کوم کور مو ودان. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري چارو مرستیال عبدالسلام حنفي په افغانستان کې د قطر له سفیر مردوف بن علي القاشتي سره لیدلی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په اړه یې خبرې اترې کړې. د قطر سفارت د اعلامیې له مخې
په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د ګډو همکارۍ د پراختیا او د دوه مناسباتو د لا پراخېدو پر لارو چارو د نظرونو تبادله کړې ده. د سفارت پر وینا دا لیدنه د کابل او دوحې ترمنځ د اړیکو د ټینګښت د هڅو په چوکاټ کې ترسره شوې او دواړو خواو د همکارۍ او متقابلو اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. له تاسې خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.